سلام وختونه مو په خیر په امبره ګرځوم یوه تازه خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. عمران خان سره تر لیدنو وروسته د یو کس کرونا ټیسټ مثبت راغلی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره تر لیدنې څو ورځې وروسته د یو کس د کرونا وایروس ټیسټ مثبت راغلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا په پاکستان کې د ستر خیریه بنسټ ایدهی بنسټ مشر فیصل ایدهی په کرونا وایروس اخته شوی دی. دوی وایي چې فیصل ایدهی اوس په اسلام آباد کې دی او د کرونا وایروس ټیسټ یې مثبت راغلی دی. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د فیصل ایدهی د کرونا وایروس ټیسټ مثبت راتللو وروسته دغه کسانو لیست جوړول کیږي چې نوموړي ورسره په وروستیو ورځو کې لیدلي دي. پاکستاني رسنۍ د ځینو سرچینو له قوله وایي چې حکومت له دې امله په تشویش کې اخته شوی دی چې فیصل ایدهی څو ورځې مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی وو. فیصل ایدهی څو ورځې مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی وو چې هغه ایدهی بنسټ سره نغدي مرسته کوله او فیصل ایدهی ته د نغدو پیسو چیک ورکړی وو. د یادو خبرو تر راتلو وروسته د پاکستان د لومړي وزیر په کور کې ټول خلک په تشویش اخته شوي دي. ویل کېږي چې د فیصل ایدهی د کرونا ټیسټ له مثبت راتللو وروسته دغه د کورنۍ او بنسټ د یو شمېر غړو په ګډون ښایي د لومړي وزیر عمران خان او د یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د عمران خان سره نږدې کارکوونکو کسانو د کرونا وایروس ټیسټونه هم وشي. د یادولو ده چې په پاکستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 9214 ته رسیدلې دي چې له ډلې 192 کسان وژل شوي او همداراز 2016 کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي.